أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. صدق الله مولانا العظيم. دغه آیتونو کې الله جل جلاله د بنی اسرائیلو د یو قوم واقعیا بیانوي چې دوی د خپل وخت پیغمبر نه د دې خبرې مطالبه وکړه چې د الله پاک نه د موږ دپاره د جهاد اجازت طلب کا. او دا پیغمبر څوک حضرت شمویل یا حضرت شمویل علیه السلام د حضرت عیسی علیه السلام نه تقریبا 1000 سال مخکې تیر شوه ده. نو واقعا داسې وه چې د بني اسرائیلو دغه قوم و د دوی سره نږدې سایډ کې قوم عمالقه دی راو او ډېر انتهایی مضبوط قوم و، ډېر طاقتور او ډېر جنگجو قوم و. او دوی د زراعت په اعتبار سره د تجارت په اعتبار سره ښه وسعت و پکې. نو هغې به اچانک حمله په وکړه، مال دولت په هم وینه یوړه او درنګې زنون به یې ورته قتل کړل، بچون به یې وینه یوړل، ښځینه به یې وینه وتښتولې. تقریبا 30,000 اوډ کې دا وینه تښتول یې وي. نو دوی هم ډېر تنګ شول. د قانون هغه وخت کې دا و چې که یو قوم جهاد کوي د دشمن سره د کافر سره د پیغمبر په قیادت کې به یې کوي، مشر به د دوی پیغمبر وي. او شمویل علیه السلام په دا وخت کې انتهایی بوډا و، حتی چې بعضې اوقاتو کې به د نورې په صحرا باندې چګېده. نو دوی ته خو دا پته وه چې شمویل علیه السلام خپله موږ ته جهاد کې قیادت نشي کوی، لہذا دوی مطالبې ونه وکړې. یو دا چې الله پاک نه د جهاد اجازت ارته طلب کا، او دویم دا چې موږ دپاره یو بادشاه مقرر کړي چې د هغې په قیادت کې موږ بیا جهاد وکړو. نو د دوی تاریخ خو د مخکې نه معلوم و چې کله اول احکامات وغوړي او چې کله بیا احکامات په لازم شي نو بیا تولو روګردني کوي، مخ ته وایي نو بیا غوړه نه کښېږدئ. لکه په سوره مائده کې 22 نمبر آیت کې الله جل جلاله د دوی متعلق فرمایي چې مطالبه یې وکړله د جهاد، او الله حکم یې ته وکړ چې لوړ شئ جهاد وکړئ. نو دوی وویل چې ان فیها قوما جبارین. او دا د موسی علیه السلام وخت و چې په دغه کې ډېر انتهایی جنگجو قوم ده او ډېر انتهایی مضبوط قوم ده. د جنگ نه ماسوا بله چار یې نشته، لکه د شیخ صاحب د قول مطابق لکه پښتنه صدر ایوب صاحب و، نو هغه ته دا مخ د ده په وخت چې کوم د انډیا جرنیل و جواهر لال نهرو، نو هغه ورته ووایي چې په راډیو د هر ټایم دا بیانونه درومي چې بس جنګ ده، خو جنګ دی، جنګ نه به سوا د بله چار نشته ده، بله خبره دی نشته. خو د مو سره داسې یو قوم ده سیکون یې ته یې چې دومره خطرناک ته چې کله مړه وکړي نو یې مړي نه بعد بیا سوچ پسې کوي چې دا خو مونږ مړه وشم، یعنې اپیله هغې نه سره پروا نه وي. نو صدر ایوب صاحب په خپله پښتون و، هغه ورته ووایي چې د مو سره داسې قوم ده چې نه د مړي نه مخکې سوچ کوي نه د مړي نه بعد یې کوي، هغې سره پروا نه وي. نو به هر حال دوی ورته ووایي چې جنگجو قوم د پروايي نه د قتل ډېر مضبوط دي، لہذا
هغې ته دماغ مخروب نه دي وان لن ندخلها ابدا ما دامو هغې ته موږ چې ته وردرومو دا خو د لیونتوب چار ده بلکل چې عقل دی نه نو هغې ته به ورسې ایو ملګرو مجاهد و نو بل ته یې ویل وي چې جهاد ته ورسره سې نو هغه وی ته چې یاره مړه جهاد ته زه چې ته کمزوری یم په مړی مې که په جهاد کې وی مړه مرګونه جهاد کې نشته ده ته لوړ خوشابار محنت چې په کوم تیوري که نو چې کله یې بوته سنګر ته لوړ د خدای شان ده چې هغې ځای کې کله غیشي شروع شول نو یو غیشه په دغې نوي ملګري د میلمه چې و دا وچ په د سار ولګېده دا ډېر پریشانه شو چې یاره دا په څه غضب ووښته یا الله پاکه کاش چې دغه غیشه خو په مو لګېدله وه دا خو مو ډېر په سول مینه ته یې وروستله نو د دې اولیا ته به زه سم مخبر کوم که دا مړ شي یا الله بهرحال سپتال ته یې وپروم چې کله یې وپروم سپتال ته یې وړل نو ډاکټر چې وکتل هغه ته چې غیشه ډېر پکې ژور ده نو اپریشن به یې کوو پریشر نه بغیر دا نه روځي اپریشن ته یې که بیا د خپل تسلی د پوره پوښتنه وینه کوي چې ډاکټر صاحب دا زخمی څه حالات دي باج پوشي که باج پو نشي نو هغه وی ته چې غیشه پکې ډېر ژور ده او غیشه دا هم د وزرې وله کاربوس یې اوس کا مغزه یې سره دماغ یې رووتل خو بیا خو نه بچ کېږي مړ ده او که مغزه یې سره رونه وتل دماغ یې رونه وتل نو بیا به باج شي نو زخمي غږ ورته وکړو چې ډاکټر صاحب بیا خو یې زر دی وبوسه وی ځکه که په دغې سار کې دماغ وایي چې دا بیا یې ده سره تلاله نو بني اسرائیلو یې ته ووایي چې لن ندخلها حتی یخرجو منها دې ته موږ شي ته دخلیږو دې کلي ته نمره مضبوط قومونه دي دغې سره موږ ته جنګی نو بهرحال الله پاک دې پوره دغې سوال وی نه وکړه او دوی دا وایي چې چونکې د جهاد اسباب هغه موجود دي زمن یې نه وړي دي کورونه یې نه نیولي دي او نور مړي یې نه کړي دي لہذا موږ به جنګ کوو وی صحیح دو الله فرمایل الم تر الی الملأ من بني اسرائیل من بعد موسی آیتن کسی په طرف ته هغې جماعت آیتن خبر شوه د هغې جماعت نه من بني اسرائیل د بني اسرائیلو نه من بعد موسی بعد موسی علیه السلام نه اذ قالوا لنبي لهم هر کله چې دوی وویل خپل پیغمبر ته ابعث لنا ملکا چې ته مقرر کړې موږ د پوره ملکن یو خلیفه یو بادشاه نقاتل فی سبیل الله چې موږ قتال وکړو د په میت کې د الله په لار کې قال پیغمبر ورته وویل هل عصیتم ان کتب علیکم القتال چې آیا تاسې نه هل عصیتم چې تحقیق سره تاسې نه دا توقع کیدی شي ان کتب علیکم القتال که چېرته فرض کړی شي په تاسې باندې قتال الله نقاتلو تاسې به قتال ونه کوئ یا هل عصیتم ان کتب علیکم القتال ان لا تقاتلوا چې آیا نږدې تاسې دې خبرې طرف ته ان کتب علیکم القتال چې که چېرته فرض کړی شي په تاسې باندې قتال الله تقاتلو چې تاسې به قتال ونه کوئ قالوا دوی ورته وویل وما لنا الا نقاتل فی سبیل الله چې د څه دي موږ دې پوره چې موږ به قتال نه کوو د الله په لار کې وقد اخرجنا او تحقیق سره موږ ایستلی شوي یو من دیارنا د خپلې کورونو نه و ابنائنا او د خپلې بچیانو نه نو دا علتونه موجود دي یو خو الله لار کې جهاد کوو دویم دا چې خپلې کورونو نه ایستلی شوي یو دریم خپل بچیانو نه ایستلی شوي یو هر نه وړي شوي دي الله فرمایي فلما کتب علیهم القتال چې کله فرض کړی شو په دوی باندې قتال تولوا اعرضوا نو دوی اعراض وکړه یا تولوا نو دوی اوړېدل یا تولوا نو دوی واپس شول الا قلیلا منهم مگر لږ د دوی نه چې دا 313 کسانو د هغې وروسته بیان ارسي والله علیم بالظالمین الله جل جلاله عالم دا بالظالمین په ظالمینو باندې والله الله جل جلاله علیم قادر دا بالظالمین په ظلم کوونکو باندې مؤاخذة و قدرة د مؤاخذې او د قدرت په اعتبار سره الله په قادر ده وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا اوس الله پاک د دوی دپاره بادشاه چې دا طالوت مقرر کړ طالوت دوی کې یو غریب کس و 3 اقوال دي پکې کانا دباغا او راعیا او ساقیا چې یا رنګ ساز و او یا شپونکای و زیګړې به سره ولې او یا ساقي و خلکو ته به اوبه رړلې بهر حال چې کله دوی ته وویل چې الله دا ته مقرر کړه ده
نو دوی بیا سټونه وکړه ان یکون له الملک علینا وی دا د موږ بادشاه سره کیدای شي دا کسه لم یؤت ساعة من المال. دوی تصور دا و چې بادشاه هغه کس پوچار ده چې څه اعتبار سره شرافت وي ته حاصل وي یا د مال په اعتبار سره یا د دین په اعتبار سره. نو دا خو داسې دی چې نه د ذاتي خپله مالداره ده نه په آبا او اجداد کې څوک بدشویون تیر شوي دي نه د پیغمبر په اولاد کې ده. نو دا څرنګې بادشاه کیدی شي؟ نو هغه پیغمبر ورته وویل چې کس وی الله دې انتخاب ته کړه چې یوري د الله پکې واسطه روغله چې دی انتخاب الله ته کړه نو اینه پس ته چون چره سره پکې کوئ چې دا څرنګې کس ته بس وایي منو ډایرکه. او که خامخا تاسې یایو چې د دلیل سره د انتخاب چې دا ویلې منتخب ده نو د بادشاهت ته پوره تاسې په معیار کې دغه شی ده چې د ده سره به مال او دولت وي خو لیکن د الله په نیز باندې زاده وبسطن فی العلم والجسم چې علم په امور د چلولو د مملکت وی سره موجود وي دینی علم وی سره موجود وي او درنګې د بدن په اعتبار سره سلیم الاعضا وي مضبوط وي قوي وي نو دا ټول صفات دا په ده کې موجود دي. دوی چې شا ټیک تو دا خو صحیح شوه خو لیکن داسې صحیح وه بله نشانه چې موجوده شي موږ ته چې آی ووینو چې موږ زړه مطمئن شي. نو پیغمبر ورته وویل چې ټیک تو هغه تابوت چې د تاسې نه ورک شوه ده او دغې جالوت ترې وړه ده د امالکا غټ بادشاه او جرنیل دغه جالوت وه دا ډېر مضبوط سړی و او د دغې بني اسرائیلو سره یو صندوق و چې په هغه کې تبرکات وو. د موسی علیه السلام ټنډۍ پکې وه د هارون علیه السلام پګړۍ پکې وه درنګې د موسی علیه السلام پڼوې پکې وې او د تورات څه کوم هغه موتې تختۍ چې وي د هغې ټوکړې پکې وې. نو د دغې اثر به دا و چې کله به دغې بني اسرائیلو د چا سره جنګ کوو نو د لشکر نه مخکې به یې دا په یو بیلګډۍ کې به یې اچولو او مخ ته به یې تراون و بیا به یې دغې په برکت الله پاک دوی ته غلبه په دشمن ورکوله. جالوت چې کله پروغ او دوی یې بلکل تهس نهس کړله نو دغه صندوق یې هم د دوی نه وتښته خو الله پاک د هغې د پوره په دغه صندوق کې داسې اثر وچوه چې هغه به چېرته کې هم دوی کښېږدوم کوم ځای کې به وم په دوی باندې به وبا راغلله تعاون بیماري وپروغله. بیا هغه د دې نه تنګ شول چې دا ټول اثر په دغه صندوق د وجې نه په موږ کېږي او دلته کې الله پاک طالوت وی ته دوی ته بادشاه مقرر کړ دوی نشانی طلب کړله او د دوی هم دا یقین و چې هغې صندوق کې موږ د پوره تبرکات و برکتي و. نو دوی وی ته وویل دغې پیغمبر چې د نشانه دا دو چې دغه الله پاک طرف نه منتخب ته چې صندوق په الله پاک بیا د تر واپس کړي ته بیا منو وي چې نو هلته کې خو هغې ته پوره مصیبت وی نه جوړ شوی و د دغې صندوق نه نو هغې په یو بیلګډۍ کې وچو او دوی طرف ته یې راون که د فرشتې په تعاون سره الله پاک دوی ته دغه صندوق ورسو یا یو روایت کې درومي چې هغه صندوق فرشتې اوچت کړه په هغو کې دوی ټولې ولیده او د طالوت کور مخې ته یې کښېږده نو چې کله یې دا ولیدله ویې ویل چې بس یقینا چې دغه بادشاه دا صحیح بادشاه ده بس ورته چې موږ د ده سره یو دا د اوس موږ ته حکم کوي چې جهاد کوم طرف نه شروع کړو نو موږ به یې سره وو. نو دا الله بیانوي. وقال پیغمبر وی ته وویل وقال لهم نبی دوی ته وویل نبی دی دوی پیغمبر دی دوی ان الله چې بشک الله پاک قد بعث لکم طالوت ملکا تحقیق سره مقرر کړی دی تاسو د پورا طالوت ملکن بادشاه قالو دوی وی ته وویل ان یکون له الملک علینا ان من د کیف سره چې سرنګ بوي د دې پورا بادشاہت علینا په موږ باندې ونحن حق بالملک منه او موږ زیات حقدار یو په بادشاہت کولو سره منه د اذنا ولم یؤت ساعه من المال او ځکه چې نه ده ورکړه شوه ساعة من المال فرخوله وسعت د مالنا. قاله پیغمبر ورته وویل ان الله اصطفاه چې بېشکه الله جل جلاله منتخب کړه د دی علیکم په تاسې باندې وزاده او الله پاک زیات کړه د ته بسطة وسعت فی العلم په علم کې والجسم او په جسم کې والله یؤتي ملکه من یشاء الله جل جلاله ورکوي بادشاهت خپل من یشاء چته خوښ شي والله واسع علیم الله جل جلاله واسع فراخ ده د فضل په اعتبار سره علیم الله پاک عالم ده چې څوک د بادشاهت اهل ده الله یې هغې ته ویل بس. وقال لهم اویل دوی ته نبیون پیغمبر دی دوی ان آیت ملکی چې بشکه علامه دی نشانه دی بادشاهت ته اده دغه دو ان یأتیکم التابوت چې روبشي تستا ان یأتیکم التابوت چې روبشي تستا التابوت هغه صندوق
فيه سکینتون چې په هغې کې د تسلی شیونه دي من ربکم د جانب د رب د تاسو نه وبقیتون او څه تبرکات مما د هغې نه ترکه چې پرېښې ده آل موسی خاندان د موسی علیه السلام و آل هارون او خاندان د هارون علیه السلام تحمله الملائکه چې د صندوق پر اوچت کړی ملائکو ان فی ذلک لآیة لکم ان کنتم مؤمنین بشک سره په دا خبره کې لآیة خامخا نشاني دو لکم د تاسو دپاره علی ملکه په بادشاهت د باندې ان کنتم مؤمنین که چېرته وئ تاسې ایمان اړونکي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.